بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو زموږ نننی ټاپک دی د ډوارفیزم باره کې. موږ وایو چې واټ از ډوارفیزم. ډوارفیزم هغه حالت دی په کوم کې د پیچوټري ګلینډ څخه افراز شوی هارمون هیومن ګروث هارمون د هغې په افرازېدو کې کموالی راشي، نو دغه حالت رامنځته کېږي. نو ډوارفیزم موږ څه ته وایو؟ ډوارفیزم ویل کېږي د انسان د قد د شنما نه کولو ته. چې کله هارمونز کم راشي د پیچوټري ګلینډ څخه افراز شي، کم افراز شي هغه هارمون چې موږ ورته وایو هیومن ګروث هارمون، هغه چې کله کم افراز شي نو د بون چې کم نشونما ته هغه نه کېږي، هډوکي نه غټېږي. چې هډوکي غټ نه شي نو ډوارفیزم رامنځته کېږي، د انسان قد لنډ پاتې کېږي. پیچوټري هارمون کم افراز شي نو ډوارفیزم رامنځته کېږي. ډوارفیزم چې رامنځته شو نو هایټ کمیږي. چې هایټ کم شو نو دغه سنډروم رامنځته کېږي. نو دې کې ډاکټر صاحبانو ټیک د قد به لنډ وي، خو د دې د لنډوالي یا د هیومن ګروث هارمون د کم افرازېدو له وجې د انسان په برین ډیولپمنټ، مینټل ډیولپمنټ او داسې نور سیکسوال چې کوم د هغې فنکشن دي هغې کوم مشکل نه راځي. برین ګروث یې نارمل وي، سیکسوال فنکشن نارمل وي. دغه اشخاص کولی شي چې خپل پروډکشن ته دوام ورکړي، خپل اولاد پیدا کړي، خپل بچي پیدا کړي. دا هر څه نارمل وي ډاکټر صاحبانو. انشاءالله بل لیکچر کې موږ جیګنټیزم باندې خبرې کوو. تر دې دمه په خپل ځان پام کوئ. زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره. الله مو مل شه.